به نام خداوند یکتا و توانا. بیننده های گرامی سلام بر شما. توجه کنید به مجموعه خبری این ساعت از شمشاد. امروز جمعه 10 حود 1403 خورشیدی است که برابر می شود با 28 فبروری 2025 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. ادامه مسدود ماندن راه تورخم. تجاران میگویند مسدود ماندن این راه بیش از 10 میلیون دلار به آنان خساره وارد کرده است. پنجمین سالگرد توافقنامه دوحه. امارات اسلامی و امریکا یکدیگر را به نقض این توافق متهم میکنند. و آغاز دور دوم مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و جنبش اسلامی حماس. مشروع خبرها با من میرویس هوتک. یک حمله انتحاری در مدرسه اکورا خطک در خیبر پختونخوا روی داده است. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که این حمله انتحاری امروز در هنگام نماز جمعه در مدرسه اکورا خطک در خیبر پختونخوا روی داده است. بر اساس گزارش‌ها در این انفجار به شمول حامد الحق پسر مولانا سمیع الحق بنیانگذار این مدرسه 5 تن کشته شدند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته است. شمار از تجاران میگویند که با مسدود ماندن راه تورخم بیش از 10 میلیون دلار به آنان خساره وارد شده است. شمار از تجاران با اشاره به خسارات مالیشان از مقام‌های دو کشور می‌خواهند تا مشکلاتشان را از راه‌های دیپلماتیک حل نمایند. این در حالی است پاکستان از حدود 1 هفته به این سو راه تورخم را برای موترهای مسافربری و مسافران مسدود نموده است. حدود 1 هفته از مسدود شدن راه تورخم بر روی هر گونه رفت و آمد مردم و اموال تجاری می‌گذرد که این کار به معاملات تجاری دو کشور میلیون‌ها دلار خساره وارد کرده است. با تازگی مقام‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری میگویند که از زمان مسدود شدن راه تورخم به بیش از 10 میلیون دلار به تجارت دو کشور خساره رسیده است. به گفته آنان از زمان مسدود شدن این راه بیش از 5000 موتر باربری در دو طرف متوقف ماندند. خانجان الکوزی دلیل مسدود شدن راه تورخم را مشکلات سیاسی میان دو کشور عنوان میکند و می‌افزاید که قرارداد ترانزیتی میان دو کشور از سوی حکومت پاکستان نقض شده است و از حکومت سرپرست می‌خواهد با شماری از کشورهای همسایه روی پیدا نمودن راه‌های بدیل و کاهش تعرفه‌های گمرکی گفتگو نماید. د ورځې تقریبا د دواړو طرفونو په دې بندر باندې 800 موټره عبور و مرور کوي. د 800 موټرو په شاوخوا کې دغه 9 ورځو کې د 15000 په شاوخوا کې موټرې ولاړې دي. نو زه فکر کوم چې دا ډیر زیات نقص دی د افغانستان د اقتصاد لپاره او د پاکستان د اقتصاد. نو هیله مې دا ده چې د امارت اسلامي نم زما دا خواهش دی، همدارنګه د پاکستان د حکومت نم هم دا خواهش دی په بین‌المللي اصولو باندې د WTO د قوانینو له مخې نه ابتا بیرته د سر نه قرارداد وشي، اگریمنت وشي. در همین حال شماری از تاجران میگویند که مسدود شدن راه تورخم برای تاجران هر دو کشور خصوصا برای سکتور خصوصی افغانستان میلیون ها دلار خساره رسانیده است. آنان از مقام های دو کشور میخواهند تا تجارت را با سیاست ربط ندهند و خواهان حل مشکلات میان دو کشور از راههای دیپلماتیکند. موږ دواړو ملکونو دا خواهش کوو پاکستان او افغانستان چې زموږ دغه تجارت تاسو په سیاست مه بدلوئ، ځکه چې رمضان مبارک شپې ورځې دي، خلک دغه مواد اولیا ته ضرورت لري. دا چې پاکستان د خوا نه هر وخت ناوخت پاکستان تورخم صفري نقاط تړل کیږي، دا د افغانستان سکتور خصوصي ته په میلیونونو ډالر نقصان و خساره واردیږي. با این حال شماری از کارشناسان به این نظرند که حکومت پاکستان همواره برای متضرر ساختن تجارت افغانها این راه را به صورت موقتی برای ترانزیت اموال تجاری مسدود می‌سازد. آنان از حکومت سرپرست خواهان ایجاد راههای بدیل برای ترانزیت اموال تجاری کشورند. پاکستان په ټولو برخو کې دغه ډول پالیسي لري. هغوی دائما د افغانستان د پاره د ستونزو د راوړلو لپاره له هیڅ فرصت څخه هغوی په شا کېږي نه. نو مهمه دا ده چې حاکم نظام باید دائما بدیل لارې ولري، که هغه د تجارت برخه کې وي، که هغه د سیاسي برخه کې وي، یا هم مثلا په نورو برخو کې وي. د پاکستان څخه هر بل بدیل هیواد زموږ لپاره په اقتصادي، کلتوري، فرهنګي او په نورو برخو باید مهم دی. این در حال است که به تاریخ 3 ماه حود سال روان کمیساری حکومت پاکستان راه تورخم را برای هر گونه رفت آمد مردم و اموال تجاری مسدود ساخت و هدف این کار را ساخت ساز تاسیسات نظامی در این سوی خط فرضی دیورند از سوی نیروهای امارت اسلامی عنوان کرده بود.
امروز 10 هوت با 5مین سالگرد توافقنامه دوحه برابر است. این توافق پس از 18 ماه مذاکرات میان معاون سیاسی امارت اسلامی و نماینده خاص آمریکا در قطر به امضا رسید. حکومت سرپرست با آنکه این توافق را در تاریخ معاصر افغانستان خاص می‌داند، اما در کنار آن دو طرف یکدیگر را به نقض این توافق متهم می‌کنند. 10 هوت برابر است با 5مین سال توافق دوحه میان امارت اسلامی و آمریکا. توافق دوحه پس از 18 ماه مذاکرات طولانی و پس از دور 10 مذاکرات در سال 1398 میان زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا و ملا برادر معاون سیاسی امارت اسلامی به امضا رسید. امارت اسلامی توافق دوحه را در تاریخ کنونی افغانستان رویداد خاص و در تعیین سرنوشت افغانها مهم می‌خواند. د دوحه توافقنامه د افغانستان په اوسنی تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د افغان مسلمان ولس په ژوند کې ټاکونکی نقش تر سره کړی. د هغه وخت د اسلامي امارت مشرتابه مرحوم ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د سیاسي دفتر په شکل کې د سیاسي سنگر پر رامنځته کولو سره د یرغلګرو څخه دا بانه وتروړله چې اسلامي امارت د مذاکراتو دروازه بنده کړې او یوازې د جنگ لاره انتخاب کړې ده. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان که رهبری هیئت آمریکایی در مذاکرات با امارت اسلامی را بر عهده داشت، دور اول این مذاکرات را در 12 ماه می سال 2018 در دوحه قطر آغاز کرد. این توافق در کنار اینکه حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان را به پایان رسانید، به سقوط نظام پیشین افغانستان و حاکمیت دوباره امارت اسلامی نیز منجر شد. پرته له شکه چې دوی تړون د افغانستان لپاره یو مهم او تاریخي سند و او دا باعث سي دلته اشغال ختم سه، بهرني قوتونه افغانستان لاړل، امارت اسلامي دلته حاکم سه، پخوانی رژیم دلته سقوط وکړ او په افغانستان کې په بشپړه توګه امن راغی، جګړه دلته ختمه شوه. اما دلته بعضې نقصونه هم شته چې مثلا اول د امریکا لخوا نه تر اوسه لا تحریمونه له سفرو د طالبان هم لرې کړي نه دي د مشرانو نه، همداسې په افغانستان پیسې هم تر اوسه کنګل شوي دي. خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، تضمین استفاده نشدن خاک افغانستان در مقابل سایر کشورها، آغاز مذاکرات بین الافغانی و آتش بس از 4 مورد اصلی این توافقنامه یاد شده است. بیرون کردن نام سران امارت اسلامی از لیست سیاه، رفع تحریم ها بر افغانستان و مداخله نکردن در امور داخلی افغانستان از دیگر موارد این توافقنامه اند که پس از 5 سال هنوز هم دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم می‌کند. د دوحه تړون د دواړو خواو د ځینو او یا د خپلو تفسیراتو او د تغییراتو قرباني ګرځول شوی ده، ځکه هر لوری غواړي چې د تړون په خپله برخه کې په خپله تفسیر کړي او یو په بل باندې ومني. د باور فضا له منځه تللې ده په دې برخه کې، که چیرې د باور د فضا د رامنځته کولو په خاطر باندې هڅه وشي، د تفاهم له لارې زمینه مساعده شي. با پوره شدن 5 سال از این توافقنامه، هنوز هم حکومت کنونی از سوی جامعه جهانی و به صورت خاص از سوی آمریکا به رسمیت شناخته نشده است و تحریم ها بر سیستم بانکی کشور هم پابرجاست، مواردی که امارت اسلامی آن را خلاف توافق دوحه می‌خواند. اما از سوی دیگر جهان نقض حقوق بشر، محدودیت تعلیمی دختران افغان، ایجاد نشدن حکومت همشمول و به قدرت رسیدن حکومت سرپرست از راه نظامی را از عوامل میدانند که مانع تعامل با امارت اسلامی شده است. بانک جهانی برای حدود 7 میلیون افغان برنامه‌های کوتاه مدت معیشتی را مساعد نموده است. بر اساس معلومات، این برنامه‌های کوتاه مدت در جریان نزدیک به 30 سال گذشته به هدف حمایت از بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان به کشور برگزار شده است. از سوی دیگر، کارشناسان خواهان آغاز پروژه‌های ناتمام از سوی بانک جهانی در افغانستان هستند. بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است که از نیمه سال 2022 تا اکنون از 6.5 میلیون افغان در برنامه‌های کوتاه مدت توسط این بانک حمایت صورت گرفته است. این بانک در این گزارش افزوده است که از این خدمات ارائه حدود 60,000 زن نیز مستفید شده اند. از نیمه سال 2022 و با آغاز پروژه ها 6.5 میلیون افغان از حمایت های کوتاه مدت زندگی و معیشت مستفید شدند.
60,000 زن به صورت مستقیم در مقابل کار در پروژه ها امتیاز نقدی دریافت کردند و 10.3 میلیون افغان به خدمات ابتدایی دسترسی پیدا کردند. از سوی دیگر کارشناسان امور خواهان آغاز پروژه های ناتمام از سوی بانک جهانی در افغانستان هستند. به گفته آنان این کار می تواند در کاهش فقر و بیکاری سازمان های بین المللی طرف سازمان های بین المللی و یا بانک جهانی تمویل میشد حرکت بکنه. بدون شک یکی خوب میتونه از ساختار و زیربناهای اقتصادی افغانستان بسازه و در قدم دوم چیزی که به نظر من خیلی مهم است بحث فقر و بیکاری است که با حرکت دادن این پروژه ها مشکل بیکاری جوانان حل میشه. زمان که کار و اشتغال به جوانان پیدا شد این میتونه تاثیرات خیلی مثبت را بالای اقتصاد مردم داشته باشه و توان خرید مردم بلند بره و در پلیس میتونه که سکتور خصوصی افغانستان هم تقویت شود و مشکل بیکاری و فقر در کشور کاهش پیدا کنه. کارشناسان اقتصادی میگویند بانک جهانی پیش از 2021 میلادی از طریق صندوق بازسازی افغانستان یا ARTF در عملی نمودن پروژه های انکشافی نقش مهم داشته که اکنون پروژه های انکشافی را متوقف کرده است و تنها به کمک های بشری اتکا کرده است. افغانستان که نړیوال بانک د 2021 کال تر اگست مخکې د ARTF له لارې تر ټولو لوی تمویلونکی و خو اوس یې پرمختیایي پروژو بند کړي او یوازې بشري مرستې تمویلوي. که دا بانک پرمختیایي پروژو تمویل بیا پیل نکړي طبعا د افغانستان په اقتصاد کې منفی تاثیرات لري. بانک جهانی از کمک های خود با افغان ها در حال خبر می دهد که هنوز هم اداره های کمک کننده در افغانستان این کمک ها را برای کاهش بیکاری در کشور کافی نمی دانند. بر اساس یافته های اداره های مرتبط با سازمان ملل در حال حاضر در افغانستان حدود 23 میلیون تن با فقر مواجه اند. در حال حاضر در کشور 370 رسانه فعالیت دارند. مسئولین وزارت اطلاعات و کلتور میگن در چوکات این وزارت 370 رسانه تصویری، چاپی و صوتی فعالیت دارند. معین امور نشرات این وزارت در مصاحبه با شمشاد رسانه را یک نیاز اجتماعی میخواند و از هر گونه حمایت از آن اطمینان میدهد. پس از حاکمیت امارت اسلامی در کشور شماری از رسانه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و شماری از دلایل دیگر نشرات خود را متوقف کردند. بر اساس معلومات سازمان حمایت از رسانه‌ها پیش از حاکمیت حکومت سرپرست در افغانستان 500 رسانه فعالیت داشتند، اما به تازگی مسئولین وزارت اطلاعات و کلتور گفتند که 370 رسانه در کشور فعالیت دارند. معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و کلتور در مصاحبه با شمشاد گفته است که رسانه یک نیاز اجتماعی است و می‌افزایند ده‌ها رسانه که پس از حاکمیت امارت اسلامی فعالیتشان متوقف شده بود دوباره به فعالیت خود آغاز کرده اند. دمګړی په هیواد کې شاوخوا 380 انځوریزې غږیزې او چاپي رسنۍ او اژانسونه په فعالیت باندې شروع دي او په نورمال شکل باندې خپل فعالیتونه مخ ته وړي. اسلامي امارت د راتلو سره لسګونو نورې رسنۍ په فعالیت باندې پیل کړی دی. په هیواد په ولایتونو کې همدا ډول په لیرې پرتو سیمو کې رسنۍ په فعالیت باندې پیل کړی. مهاجر فراهی شایعات درباره مسدود شدن شماری از رسانه‌های در ولایت‌ها را رد می‌کند و می‌افزاید هیچ گونه محدودیت با فعالیت رسانه‌ها در کشور وضع نشده است و دسترسی به اطلاعات را حق هر افغان می‌خوانند. فراهی می‌افزاید برنامه‌های سیاسی در رسانه‌ها برای مدت کوتاه به دلیل تقاضای شماری از وزارت‌ها و مردم متوقف شده و به زودی دوباره به فعالیت خود آغاز می‌نمایند. د ځینو وزارتونو د شکایتونو د غوښتنو په اساس باندې چې د دوی لویو پروژو ته لکه څنګه چې په کار ده په رسنیو کې انعکاس نه ورکول کیږي. ضرور به نه وي چې د هرې ادارې او د هر چا نوم مشخص سړی یا خیمه بیلګې او مثالونه تاسو ته وړاندې کړل. دا موضوع تقریبا حل ده او انشاءالله ډېر ژر به بیرته دا کار په نوي ډول باندې په نوي شکل باندې بیا له سره څه پیل کیږي. معین این وزارت از مسئولیت خبرنگاران اطمینان می‌دهد و میگوید خبرنگاران که از سوی مسئولین امنیتی توقیف شده اند به دلیل فعالیت رسانه نه بلکه به دلیل جرایم و اتهامات شخصی بازداشت شده اند. فراهی قانون همگانی رسانه‌ها را یک نیاز جدی می‌خوانند و میگوید که این قانون پس از تعدیلات جهت توشیح به رهبر امارت اسلامی ارسال شده است. د محترم مشرتابه علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله له اړخه څه یو پلاوي ته دنده سپارل سوې وه چې په دې برخه کې کار وکړي.
کار سوی رسیدلی و بیا د هغوی د خوا څخه ځینې ملاحظاتو له امله څه هغه عدلیې وزارت ته لیږل سوی و. عدلیې وزارت بیا هغه ملاحظات زموږ سره شریک کړي دي. مشخص زه نسم ویلی چې څومره وخت کې به یې، خو امیدواره یو چې ډېر ژر دا قانون راورسیږي او رسنیو ته یې موږ ابلاغ کړو. مسئولین وزارت اطلاعات و کلتور در حال از ارقام رسانه‌های فعال در کشور خبر می‌دهند که چند پیش کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای نشرات تلویزیون‌های بریا و نور را متوقف کرد. به گفته این کمیسیون فعالیت این تلویزیون‌ها به دلیل مراعات نکردن اصول ژورنالیسم و منافع ملی متوقف شده است. در چشم ولسوالی ولایت ننگرهار به هدف حفاظت از کودکان و مادران 10 مرکز صحی ساخته شده است. مقام‌های وزارت صحت عامه میگویند با ساخت این مراکز در مرگ و میر مادران و کودکان کاهش خواهد آمد. از سوی دیگر باشندگان محل خواهان حل مشکلات کمبود ادویه و پرسنل مسلکی در شفاخانه‌ها هستند. در ولسوالی های کوسکنر، اچی، نازیان، خوگیانی، دوربابا و هسکیمینه ولایت ننگرهار از سوی وزارت صحت عامه و به همکاری یک مؤسسه 10 مرکز صحی ساخته شده است. مقام ها میگویند با ساخت این مراکز در مرگ و میر مادران و کودکان کاهش خواهد آمد. همدا قسم ته لاس اپیچش د ننګرهار په ولایت کې جوړ شوی دی، کار یې سر ته رسیدلی دی او د خدمت لپاره آماده دی. دلته به د مور او د ماشوم د روغتیا لپاره کار کیږي او د دوی صحت ته به ډیره پاملرنه کیږي. باشندگان این محله ها با ساخت این مراکز صحی خرسندند و خواهان پرسنل مسلکی طبی و ادویجات در این مراکز صحی هستند. دا ولادتونه به پکورو کې کېدل دی، به اختلاطونه ورکول، پی پی ایچ اختلاط به ورکو، مرګ میر د ماشوم او د مور ډیر زیات وو. نو په دې مرکز جوړېدلو سره نو الله پاک ورحمت چې زمونږ ډیر سہولتونه مونږ ته منسرال. آینده وخت کې په دغه کلینیک کې باید تاسو دلته داسې همکاري مونږ سره وکړئ چې د لابراتوار بخش هم فعال شي او دلته په ضمن کې د نور بخشونه هم فعال شي، دلته ډاکټران خزینه دي نور هم لوړ شي. مسئولین ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار میگویند به هر یک از این مراکز صحی 46,000 دلار امریکایی هزینه آمده است. آنان از تلاش‌های خود برای گسترش و ادامه خدمات صحی خبر می‌دهند. نور خدمات لپاره راتلونکي موږ د دې لپاره زمينه برابرو چې د دې لپاره نور خدمات هم په دې کې شروع کو او د ولس رسیدګي ته ورسیږي. د هر یو کلینیک او د باندې مصارف چې روفي طرفنا مصارف رغلي $40,000 مصرف یو کلینیک باندې رغله ده. نو دغه ګټه اخیستل ته تیار شول او ان شاء الله دا به دینه به ولس خدمات اخیستل کیږي. این در حالی است که کار روی ساخت مراکز صحی در ولسوالی ها و مناطق ولایت ننگرهار که در آنها مراکز صحی وجود ندارد جریان دارد که با گفته مسئولین در آینده این نزدیک کار آنها تکمیل خواهد شد. کار ساخت یک مکتب در ولایت لغمان به ارزش $342,000 امریکایی آغاز شده است. مقام ها میگویند این مکتب که 12 صنف درسی دارد در مدت 7 ماه تکمیل خواهد شد. این ساختمان برای صدها متعلم زمینه تعلیم را در زیر سرپناه مساعد می‌سازد. در منطقه بدیع‌الآباد مرکزی ولایت لغمان کار ساخت یک مکتب 2 طبقه‌ای آغاز شده است. مولوی غلام الرحمن بلال رئیس مهاجرین این ولایت میگوید این مکتب اوناس به همکاری مالی مؤسسه اینوسیار در مدت 7 ماه ساخته می شود که شامل سیستم برق و شبکه آبرسانی نیز است. چې دغه یو 2 پوړیزه ودانۍ جوړیږي، 12 صنفونه به لري، ورسره څنګ کې د اوبو شبکه به هم ورسره یو د برق سیستم، کوم لوازمات چې کوم ضرورتونه ورته لري هغه به ټول دلته په معیاري شکل باندې جوړیږي او دغه ودانۍ به په 2 میاشتو کې تقریبا د ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي او دې سره څنګ کې دغه علاقې او دغه کوم چې مکتب دی دلته 1200 شاوخوا شاګردان به دغه استفاده کوي او په دغه کې به ان شاء الله درسونه وي. والی لغمان در مراسم افتتاح کار ساخت این مکتب گفته است که کارهای بازسازی در این ولایت با سرعت جریان دارد و در آینده تلاش می شود برای مردم سهولت‌های بیشتر ایجاد شود. د معارف ریاست د کډوالو ریاست لري کې زیات کوشش وکړو، موږ خپل هم کوشش وکړو او دا کار ته زمينه برابر شو. الحمدلله په لغمان کې تاسو معلومه ده په نږدې وختو کې ډېر انکشافي کارونه وسو. د هغوی یو نمونه هم دغه د مکتب افتتاح ده چې د باندې ډېره پیسې هم مصرفېږي، هغه سرمایه چې د باندې مصرفېږي هغه ډېرې پیسې دي او د ولس لپاره به د آباد خلکو لپاره
د خوشحالۍ خبره ده، آبادی جوړیږي د دوی ماشومان په دې کې ان شاء الله هغه درس. باشندگان محل از ساخت این مکتب ابراز خوشی دارند و می افزایند که پیش از این دخترانشان با مشکلات زیادی مواجه بودند. داسې د بدیاباد مکتب شاګردان 1280 نفر دي مګر تعمیر نه لري. موږ ډیر خوښ یو چې نن د بدیاباد په قریه کې د مکتب لپاره تعمیر جوړیږي. موږ د والي صاحب نه، د پوهنې رئیس صاحب نه، د اقتصاد رئیس صاحب او د مهاجرینو رئیس صاحب نه ډیره مننه کوو چې موږ سره د تعمیر په جوړېدلو کې ډیره همکاري کړې ده. د بدیاباد خلک نهایت ډیر خوشاله او منندوی او متشکر یو چې موږ بچي په سایه کې درس وي، ښه شکل باندې تدریس سي، استادان هم آرامي، مدیریتونه هم آرامي. بچي خو یوازې ګول نه دي، د بچو تربیه ډیره مهمه ده، علم مهم ده. موږ ته نننۍ ورځ ډیره سوکالي ده او خوشاله. قابل ذکر است در ولایت لغمان علاوه بر بخش معرب در بخش‌های دیگر نیز کارهای انکشافی صورت گرفته و برای مردم زمینه‌های کاری نیز فراهم شده است. و اکنون هم چند خبر از جهان. مذاکرات میان اسرائیل و جنبش اسلامی حماس به هدف عملی نمودن دور دوم آتش‌بس در غزه آغاز شده است. این گفتگوها روز گذشته در قاهره مصر پس از آن آغاز شد که دور اول آتش‌بس میان دو طرف شنبه گذشته به پایان رسید. در اعلامیه به همین مناسبت آمده است که در این مذاکرات روی افزایش ارسال کمک‌های بشری به غزه نیز بحث می‌شود. شمار از رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که در این دور مذاکرات روی توقف کامل جنگ، آزادی گروگانها و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه صحبت می شود. رهبر کردان ترکیه دستور خلاص‌طلای جنگجویان خود به هدف صلح با ترکیه را داده است. عبدالله اوکالان که از 25 سال به این سو در زندانهای ترکیه زندانی است، از جنگجویان خود خواسته است تا جنگ 40 ساله با دولت ترکیه را خاتمه دهند. در نامه از زندان از اعضای حزب PKK خواسته است تا با برگزاری کنگره در این باره تصمیم بگیرند. عبدالله اوکالان 75 ساله از سال 1999 به اتهام خیانت در زندان استانبول زندانی است. و نخست وزیر انگلیس در سفر رسمی به امریکا رفته است. در جریان این سفر مقام‌های دو کشور علاوه بر مسئله اوکراین روی مسائل دوجانبه اقتصادی و دفاعی صحبت می‌نمایند. رهبران دو کشور در کنفرانس خبری گفتند که در آینده نزدیک توافق را به امضا می‌رسانند که بر اساس آن بریتانیا از وضع تعرفه آمریکا بر اموال صادراتی کشورهای اروپایی معاف خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا درباره پایان جنگ اوکراین گفته است که در این کشور توافق معادن امضا خواهد شد و در آنجا اتباع آمریکایی نیز حضور خواهند داشت. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. بقیه اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.